الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت په دنیا کې چې کله انسانان پیدا کړل، د انسانانو ته الله رب العزت د سره نفس هم پیدا کړی دی. په دې نفس کې انسان که ښه اراده د کار راولي نو ښه کارونه هم کولی شي، که د رب اطاعت سه اراده وکړي د رب اطاعت پکې هم کوي، که رب العالمین د خوشالولو او د عبادت او بندګۍ په حوالې سره ورته وګوري نو الله رب العزت عبادت هم ډیر په شوق سره کوي، او که د نیک کارونو کې وګوري اخلاص هم کوي. الله رب العزت قرآن کریم کې فرقان حمید کې الله رب العزت فرمایي دی انسان ته چې کله هم دا انسان الله رب العزت پیدا کو او د انسان د نور و لارو باندې سروي، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان ته کوم څیز داسې په دوکه کې اچولی چې د رب نه اړولی، د رب کریم نه اړولی. الذي خلقك فسواك فعدلك، ما پیدا کړی برابر می پیدا کړی، هر څه مې دله برابر صبر فی ای صورت ما شاء رکب. الله رب العزت انسان ته د نعمتونه د تخلیق ځکه ور یادوي چې کله هم دا انسان معمولی تکبر کې او اناپرستی کې راځي چې د هغه اناپرستی او هغه انا د ده نه وځي. ځکه الله رب العزت په قرآن کریم کې بیا بیا چې دته آواز کوي او ارشاد ورته وایي، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خوله چې د انسان ته مخاطب کیږي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ووایه د خلکو ته چې د رب العالمین دا حکم دی تاسو ته، د سوره حکمونه چې الله رب العزت بیانوي د دې انسان د فایدې لپاره دی. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې لا تباغضوا، تاسو بغض مساتئ، تاسو بغض مساتئ په یو بل کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی یفتح ابواب الجنه یوم الاثنین و یوم الخمیس ويغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى تهامدوا. د مسلم شریف روایت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې د پیر پر ورځ او د جمعرات پر ورځ د جنت دروازې کولاویږي. په دې دواړو دروازو ورځ باندې چې کله د جنت دروازې کولاو شي
د هر هغه انسان بخشش او بخنه خدای رب العالمین کوي چې کله هم هغه د رب العالمین په دربار کې ولاړی فریاد کوي د رب نه بخنه غواړي هر انسان الله رب العزت بخنه کوي الا د هغه کس چې کوم مشرک وي د الله سره شرک کوي یعنی شرک د ټولو نه غټ جرم عظیم دی د ټولو نه غټه ګناه په دنیا کې چې هغه شرک وی دویم هغه کس چې خپل رور سره معمولی په خبره باندې اونچ نیچ راغلی وي او هغه سره خبرې ترې نه کوي نو الله رب العزت فرمایي چې دې کسانو ته مهلت ورکړه کې دې شي چرته روغ وکړي که په دنیا کې که انسان خپل رور سره خبرې بس کوي که په محله کې ملګري سره خبرې بس کوي که په کور کې رور سره خور سره مور سره رشتہ دارانو سره ښځې سره غرض چې په نوم مسلمان دی چې هغه په خپلو کې قطع تعلقي راغلی دي او د 3 ورځو نه سوا هغه په خپلو کې خبرې ترې نه کوي حدیث شریف کې راځي وي د دې اعمال بر اسمان ته نه ځي یو بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کله هم یو انسان بل انسان سره په وړه کې کینه ساتي بغض ساتي رب العالمین تراغي پوری عمل نه قبلې تر څو پوری چې د زړه نه د کینه او بغض نه درکړي بل مسلمان یو بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې څنګه اور خشاک ته اور ورته کې اور په بل شي وچ خشاک سوځي دغه رنګ د انسان چې کوم نیک عمل کړي تلاوت کړي ذکر اسکار کړي سور او نیک عمل کړي وي هغه رنګ د ټول خشاک په اور باندې چې څنګه زر وسوځي دغه رنګ په دې حقینه بغض په دې حسد باندې د هغه انسان نه کوي په دې دنیا کې الله رب العزت انسان ته ډېر مختصر وخت ورکړي دا د رب العالمین د خپل اطاعت لپاره هر انسان ته ژوند ورکړي چې په دې اطاعت کې در زما په اطاعت کې خپل وخت تیر کړي زما په اطاعت کې وخت تیر کړي زما په بندګۍ کې وخت تیر کړي نو تاسو به کامیاب یې ککور کې انسان ککور کې زنانه وي د رب العالمین ډېر فرما بردار وي روزي نیسي زکات ادا کوي صدقې ورکوي تسبیحات کوي هر سوره نیک عمل کوي خو یا ساتي د خاون نافرمانه وي خو د خاون نافرمانی کوي تر هغې خدای نه بخي تر څو پورې خاون نه بخي اولاد دی نافرمانه دی د مور پلار نافرمانه دی ډېر نیک عمل او صالح وي تر هغې پورې خدای نه بخي تر څو پورې مور پلار نه وي بخي دوستانو عزیزانو الله رب العزت دنیا ته حقوق الله امرا لګلې حقوق العباد امرا حقوق الله چې د الله حقوق دي مزد روزه ده زکات ده صدقه ده د سور زید د الله حقوق دي د الله بندگی ده حقوق العباد چې کله په معاملات خلکو سره په میانس کې معاملات دا به درست ساتي کرور سره وي کخور سره وي کمور سره وي کرشتہ دارانو سره وي تربورانو سره وي ماماګانو سره وي تروریانو سره وي هر چا سره تعلقات ساتي نو هغه دغه په صحیح نهج بساتي چاته په پړه کې کینه بغض نه ساتي چا نه بس تمه لالچ نه کوي دلته کې زیات تر خلک ما دوی مشران په خوا مشران داسې په خوا مشران وکینه بغض نه کول کینه بغض حسد دا به نه کول حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې کله هم په دنیا کې یو انسان بل انسان ته په زړه کې کینه بغض شروع کی وي د دې انسان تنزل شروع شي بس د بربادي شروع شي وي د ډېر مالداري د غریبانو نه فقیرانو نه د ټولو نه زیات مالدار وي بس د دې په بربادي خبره شروع شي او دوی ما کس یاد کو چې کم کس زنانه په کور کې چغي وي او ټول ملک په سر راغسي وي د هغه کور نه برکت دغه چغو د لاس دغه سپیرو د لاس دغه خیرو د لاس دغه بدر د لاس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر سختۍ سره منع کړی یو بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې یو کور کې یو انسان دی بلمازه دی هغه موز نه کوي په هغه کور کې برکت نشي راتلی دویم هغه انسان چې په کور کې موجود دی
د رب العالمین نه د خیر او د تمه سوال کوي، هر قسمه وظایف د هر قسمه هر رنګ دعاګانې کوي او تلاوت پابندۍ سره کوي، نفلونه په پابندۍ سره کوي، خو بده کې خامی دا ده چې د خلکو سره کینه بغض ساتي. وی وحده لا شریک د ټول عملونه ضایع کوي. ما غرض د ملګرو د وی چې د قیامت ته د ورځ جنت ته د تیرېدو 3 مراحل دي. سو 3 مراحل. لومبه مرحله به ته په قبر کې تیره کی، اصلور سوال جواب ته ورکې نو قبر نه بوځي. دویمه مرحله چې دغه د محشر پر ورځ باندې رب العالمین مخې ته ودرېږي. دریمه مرحله چې دا په پل صراط باندې تیرېدل دي، بیا اعلی جنت دی. دا خو ځای نه چې بس په قبر کې سملاستې سملا بس پاسې دی او سر خاورې وسرنډه بس روان شي جنت ته، بس جنتي. وحده لا شریک دا ټول پروسس په طریقې باندې کړی دی. یاد ساتئ چې د دنیا وړې نه وړه خبره، غټې نه غټه خبره، هر رنګ خبره، د هر سیز په ډیټیل کې موږ زو هر سیز نظر خبرو، خو د وحده لا شریک د رضا دپاره یو خبر هم نه زده کوو چې رب العالمین انسان پیدا کړی دی، انسان تاریخ څه دی او د رب العالمین په دې کې راز څه دی او رب العالمین ته د دې انسان نه مطلوب څه دی چې انسان به څه کوي. الله به دی فاولئک هم المفلحون فاولئک هم الفائزون. هغه خلک ومن یطع الله والرسول فاولئک هم المفلحون چې چا د الله حکم ومنو، د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت، فاولئک هم المفلحون. او چا چې و نه منو نه به په کوم خلک فاولئک هم الخاسرون، هغه خلک چې کوم په خساره کې. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې الله رب العزت انسان دنیا ته رالیږلی ډېر وخت دپاره نه دی رالیږلی، ډېر لږ عمر دپاره رالیږلی. که انسان دې خبرې ته سوچ وکړي، که مشران دې خبرې ته سوچ وکړي، په ده باندې د وړوکوالي داسې زر تېرېږي، د هلکوالۍ د ځواني پې داسې زر تېره شي لکه د جمعې مازدیګرۍ چې د جمعې مازدیګرۍ ډېر لږ 4 بجې لمونځ وکړي، انفن کې بس ګورې ماښام 3 پاوه ساتي، پوره ګنټه هم نه 3 پاوه ساتي. او څه وایي یاره د عمر خو ډېر زر تېر شو. مشران کم مشران ناستې وکړي، یو بل ته تپوس وکړي، وړوکوالي خبرې را یادې کړي، اوس تپوس وکړي وایي یا دا خو هغه ورځ بس زموږ د هلکوالي او ځواني تېره شوه. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى علی الله. عقلمند او هوښیار سړی هغه کس دی چې د مرګ نه مخکې ځان وپېژني، خپل مقصد، خپل منزل، خپل مرتبه، خپل هغې آخرت دپاره ځان دپاره ذخیره جمع کړي. که ته دلته کې 1 روپۍ د الله په لار کې ورکې، دا مه وایه چې دا ستا فضول ځي. د الله په کور کې ورکې، دا مه وایه چې ستا فضول ځي. په مدرسه کې ورکې، دا مه وایه ستا فضول ځي. دا ستا په هغې اکاونټ کې جمع کېږي چې کوم د رب العالمین څه کوي. ځکه خو فرمایي که نه چې قبر د عمل صندوق چې سور او پټ عمل دی وکړو قبر ته ځې، ټول به دې هلته کې جمع شوي، ټول به دې هغه ځای کې پکار او هغه خزانه به د هغه ځای نه ځان سره والي تر څو پورې جنت ته تللی نه وي، د هغه خزانه به تا سره. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې دنیا ته انسان راغلی دی ډېر لږ وخت دپاره راغلی. که وړوکې نه والې وړوکوالي څه وخت په وړوکوالي کې تېر کړي، څه وخت په هلکوالۍ کې تېر کړي، چې کله ځوانۍ ته راشي، ځوانۍ کې بس سبق یا څو کاله یې تېر کړي نه، بس ذموارۍ نه بس او مرګ ورته څنګه راځي. نن سبا مرګونه هم اسان شوي، څه چل شو لکه هارټ اټیک پرې راغلی، مرګونه نن سبا اسان شوي دي. او دا خو د ما څو پیرې ویلي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم مې پیشنګویي کړې وه چې قرب قیامت کې به داسې وخت په خلکو باندې راشي چې دوی باندې به ناڅاپه مرګ راځي او د توبې ته به یې پرېږدي نه. خو به چې خلک بیماران شو، په هفتو په کټونو کې پراته، دعا ورته کوي چې الله رب العزت پې سخت اسانه کړي. دعاګانې به ورته کېدې، ختمونه به ورته کېدل، دغه رنګې خپل خپلوان رشته داران به ورڅخه خواته راتلل، وصیت به ورته کو. او نن سبا وړوکی هلک وي په لاره به دلته کې تاسو به موږ کې چې کور ته سوځي نو بس په لاره کې به پرې هارټ اټیک راځي. دا په وړوکي باندې، په مشر باندې، په کشر باندې، په لوی باندې، په ماشوم باندې نه ده. دنیا ته راتلل په ترتیب باندې دي، دنیا نه تلل بې ترتیبه دي. مرګ حق دی، د مرګ نه هېڅوک انکار نشي کولی. حق لار ده، هر سړی به ورته ځي، خو یاد ساتئ ځان ورته مخکې نه تیار ساتئ.
چې کله مسلمان ویل کېږي دې ته چې دته مرګ راشي د مرګ نه پات چې بیا د کافرانو غوندې افسوس نه کوي. بیګا ما درس کې ویلي ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وعدنا ربنا حقا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وی جنت ولا به د قیامت پر ورځ باندې جهنميانو توازو کی وی یاد بشي چې په قران کې د الله رب عزت ویلي چې څه وعده دې سره کړی موږ سره نعمتونو وعده کړی موږ ته ملاو تاسو سره د جهنم وعده کړی تاسو منکران وای کافرانو نه تاسو ته هغه ملاو نه غیب سوې چې موږ په خپل ځان باندې ډېر ظلم وکړو ای په افسوس نه علاوه نور څه کولای نشي. دوستان و عزیزان و عرض مې دا کولو چې الله رب العزت انسان ته وخت ورکړي ډېر لږ وخت ورکړي په فن کې په د باندې روان دی د آخرت دپاره ځان ته ذخیره جمع کوي د رب العالمین سره روغه صلح وکړي په دنیا کې چا سره کینه بغض دشمنۍ دا څیزونه مه ساتئ. حدیث شریف کې راځي چې کله هم یو انسان بل انسان سره کینه بغض ساتي د ده چې څومره مونځونه یې کړي روژې نیسلي د زکات یې ورکړي صدقې ورکړي فطرانې ورکړي څومره هم د نیک عملونه کړي د دې هغه ته بخي د ټول هر څه هغې ته تیلی ورته کړي سوځئ یې ختموي. بل انسان ته پته نشته نن سبا خو بس ډېر آسان کار دی رور رور به یې تربوران به یې په خپلو کې ورسره نه لګي هسې به پړه کې ورته کاڼی پروت وي چې دی ولې ښه شو زه ولې نه ښه کېږم دا خو ته رب العالمین ته وایې پروردګاره دی د ښه کړه ته ده نه ماله نور هم راکړې د ده په مال کې برکت واچوه. موږ نن سبا د حدیث د لارې نه د قرآن د لارې نه ډېر لرې تللي هم په دې خبره باندې چې دعا چل رانه هېر شوی دی که بل خدای ښه کړي نو هغه ته به لاره کې خپه ایښي یا پوره غورځوو. حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کله هم یو انسان د بل انسان دپاره د خیر دعا غواړي نو خدای پاک ورته په سر باندې فرشته ودروي څه ورته ودروي فرشته او هغه فرشته د ده لپاره دعا غواړي وی که د دې سړي د بل لپاره کومه دعا د خیر غواړي که قبلېږي که نه قبلېږي د فرشتې دعا د ده پاک کې خامخا قبوله شي. دن انسان کا سر ټکی هم ډکې د لاسه سر هر انسان دی کې وي چې د 2 روپۍ نه لس څنګه کړي او سل لسو نه څنګه سل کو د سلو نه څنګه زر کو بس په دې په چکر کې لګي. حالانکه ورځ په قیامت به تا نه د دې تپوس نه کوي چې څومره دې جمع کړی د دې تپوس به نه کوي عمر مې درکړی و چېرته دی تېر کړو ځواني مې درکړې وه څنګه دې تېره کړه مال مې درکړی و څنګه دې وکټو څنګه دې خرج کړو په کوم ځای دې ولګو یوه پیسه به دې هلته کیسې ورته حساب کتاب که په سم ځای دې لګولي په حرامو دې لګولي په حلالو دې لګولي تر دې پورې چې د الله په کور دې م لګولي د هغې پیسې صحیح ورته هغه به پسې م روځي. دلته کې خو ته د نیب نه یېرېږي د انکوایري نه یېرېږي انکم ټیکس والا نه یېرېږي اساسي پټې کې یو شی پټ کې بل شی پټ کې هلته کې به څنګه پټې هلته کې به پسې هر شی اواز کوي. الله رب العزت موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.